امیر محمد صابر یم د سلک له طرفه ټول لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم په دې هیله چې د ژوند په ټولو چارو کې به بریالي یاست. نن زموږ یو نوی لیکچر یا نوی درس په فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس باندې راڅرخي. فیوچر پرفیکټ continuous tense shows an activity that will be in progress for sometimes before another action or time in the future. مونږ سره دغه ټینس یا فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس د هغه اکټیویټیانو لپاره د هغه فعالیتونو لپاره د هغه کارونو لپاره استعمالیږي چې هغه به په راتلونکي کې په جاري حالت کې وي، خو د څه وخت لپاره فار سمټایمز د یو څه وخت لپاره before another action or time in the future د یو بل کار نه مخکې به چې یو بل کار واقع کیږي د هغې نه مخکې به دغه کار په پراګرس کې وي، په جاري حالت کې به وي، په کنټینیویشن کې به وي، یا که کله موږ او تاسو کوم وخت په راتلونکي وخت کې کوم وخت استعمالوو د هغه وخت نه مخکې به دا کار په جاري حالت کې وي. دغه ټینس کې موږ سنس او فار استعمالوو. سنس موږ د سپیسیفیک ټایم لپاره استعمالوو. سنس 2009، سنس 2012، سنس منډے، سنس معلومه میاشت یا کال. او دوهم موږ فار هم استعمالوو چې فار موږ استعمالوو د ډیوریشن لپاره. فار د ډیوریشن لپاره استعمالوو. د فار نه وروسته بیا موږ وخت استعمالوو د 2 ورځو لپاره، د 2 میاشتو لپاره، د 2 کالو لپاره and so on. مین سټرکچر او ساختاري زموږ سره دا دی چې سبجیکټ استعمالوو، فاعل استعمالوو، I, we, you, they، he, she, it، احمد، محمود and so on، پلس will have been، پلس will have been، او د ورب سره ING استعمالوو، د ورب سره ING استعمالوو ځکه چې دا پروګرسیو یا کنټینیوس ټینس ښیي. Then we have for، بیا موږ فار استعمالوو یا when استعمالوو یا by the time استعمالوو. بیا موږ د دې نه وروسته سبجیکټ او پلس ورب او د ورب سره موږ اس یا ایس استعمالوو ځکه چې دغه د بای نه وروسته کوم کلاس چې موږ استعمالوو دا موږ سره سمپل پریزنټ ټینس استعمالیږي. او کله چې سبجیکټ هی شي اټي نو موږ د ورب او جمله مثبت وي نو بیا د موږ د ورب سره اس یا ایس استعمالوو ځکه مو دغه اس یا ایس په بریکټ کې یا په قوس کې بند کړی دی. کله چې موږ همدا ټینس without far it shows an action that will be in progress but will stop before another action in the future. دا ټینس موږ د فار نه بغیر چې استعمال کو without far it shows an action that will be in progress but will stop before another action in the future. کله چې موږ د فار نه علاوه یا بغیر استعمال کو نو دغه کار به په جاري حالت کې وي تر یو وخته پورې، خو but will stop before another action in the future. کله چې هغه وروستنی اکشن واقع کیږي منځته راځي دغه پروګرس به دغه کنټینیویشن به سټاپ کیږي، ختمیږي. مثال کې انشاءالله زه تاسو ته واضح کوم. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن پریس کړئ ترڅو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو څخه باخبر اوسئ. ډیری محصلین په دې کې یو څه کنفیوز کیږي چې د فیوچر کنټینیوس ټینس او د فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس په منځ کې فرق یا توپیر څه دی. نو فرق دا دی چې فیوچر کنټینیوس ټینس موږ سره صرف دغه اکټیویټیز لپاره استعمالیږي چې هغه په پروګرس کې وي یا په کنټینیویشن کې وي. هغه کار چې هغه په جاري حالت کې وي په راتلونکي کې هغې لپاره موږ فیوچر کنټینیوس ټینس استعمالوو. خو فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس موږ د هغه کارو لپاره استعمالوو چې هغه خو په جاري حالت کې به وي، په راتلونکي کې به جاري حالت کې وي، خو موږ ډیری وخت هغه جاري حالت څومره وخت لپاره هغه ډیوریشن باندې فوکس کوو چې د 1 ساعت لپاره، د 2 ساعته لپاره، د 1 کال لپاره، د 2 کال لپاره یا د 10 کال لپاره به یو کار په جاري حالت کې وي. هغه کوم ډیوریشن او دورانیت چې ده، فاصله د وخت چې ده، په هغې باندې موږ ډېر زیات تاکید او فوکس کوو. دغه د دواړو فرق دی. یو څو مثال زه تاسو ته جوړوم انشاءالله تاسو په اسانۍ باندې پوهیږئ. که تاسو دغه تختې ته متوجه شئ ما لیکلي شیخ زاید یونیورسټي.
دغه شیخ زاید یونیورسيټي په خوست کې یو پوهنتون دی او هغه پوهنتون کې په 2019 کې ما وظیفه اخیستې ده. په 2019 کې زه دغه پوهنتون ته کامیاب شوی یم. اوس د هغه پوهنتون یو کادر یم، یو غړی. اوس 2022 دی. ما په 2019 کې شیخ زاید پوهنتون جوین کړی، اوس 2022 دی. تر 2025 پورې که چیرته ژوند و او زه ژوندی وم او چیرته په همدغه ځای کې په وظیفه وم، نو د 2019 نه تر 2025 پورې که زه 2025 پورې هلته وظیفه وکړم، زما به هلته 6 کاله تکمیل شوي وي. نو for 6 years. نو زه وایم چې by 2025 تر 2025 پورې به I will have been teaching at Sheikh Zayed University for 6 years. تر 2025 پورې به زما 6 کاله تدریس تکمیل شوی وي. نو هغه زما کوم 6 کلن دوره چې د تدریس دغه به په جاري حالت کې وي. تر 2025 پورې به زما دا کار په جاري حالت کې وي. For example, I say Suleiman will have been teaching at a school when he gets his master degree. زه وایم چې سلیمان will have been teaching at a school when he gets his master degree. سلیمان به خپل تدریس چیرته کوي؟ په مکتب کې، په یو سکول کې. تر کومه؟ when he gets his master degree. تر څو پورې چې هغه خپل ماستر ډیګري اخیستې نه وي، نو هغه به خپل تدریس جاري ساتي. چیرته؟ په یو مکتب کې. اوس هغه لیسانس کړی دی خو ماستر ډیګري نه ده کړې. تر دې پورې به هغه منتظر اوسي تر څو پورې چې هغه خپل ډیګري اخیستې نه وي. نو موږ دا وویل چې without for it shows an action that will be in progress but will stop before another action in the future. کله چې د فار نه بغیر استعمال شي نو دغه کار په جاري حالت کې، خو کله او that will stop before another action in the future. کله چې په راتلونکي وخت کې یو بل کار واقع کیږي نو دغه به بیا سټاپ کیږي. نو کله چې دا ماستر ډیګري واخلي بیا مکتب کې نور درس نه وایي، د مکتب په ځای شاید بیا په پوهنتون کې تدریس شروع کی. زه به یو بل اگزامپل هم تاسو ته ولیکم انشاءالله. زه مطمئن یم چې په دې باندې تاسو سر خلاصیږي، پې پوهیږئ. Maria will have been sleeping by the time her mother calls her. Maria will have been sleeping by the time her mother calls her. ماریا به وده وي تر کومه؟ کله چې هغې مور هغه ته زنګ وهي نو بیا به هغه بیداره شي. نو په دغه وجه موږ ویلو چې کله موږ د فار نه بغیر استعمال کوو هغه اکشن چې په جاري حالت کې، چې شی په جاري حالت کې دلته سلیپینګ، خوب په جاري حالت کې دا به سټاپ شي، دا به بند شي کله چې مور ورته زنګ وهي. د ټینسونو د لړۍ نن زموږ اخرنی درس و. ټینسونه مونږ خلاص کړه انشاءالله. که ژوند په راتلونکي کې به زه یو ریویو یا یوه سمري او خلاص د دغه ټولو ټینسونو انشاءالله جوړ کړم چې په لنډو او په ساده الفاظو کې تاسو ته دغه ټینسونه ډیر زیات رالاند کړم. زموږ د تدریس دغه لړۍ به په راتلونکي کې د ګرامر په نورو اړخونو باندې راڅرخي. دیو ښه د باد او پرمختللي افغانستان په هیله تر بیا ښه وخت ولرئ، ښه ژوند ولرئ. الله مو مل شه، کامیاب او کامران اوسئ.